درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. دا دی تاسې وینئ چې دا ماشین ما څنګه منظم ټوله لوښي پکښې ایښي دي. تاسې وینئ چې ټوله ګیلاسونه لوړ پراته دي منظم. دا به زه وتړم. تاسې وینئ چې غابونه ټوله شا په شا سره پراته دي منظم. کوچني کاچوغې، غټې کاچوغې، پنجې، هر څه خپل په مناسب حالت کې پراته دي. نو بیا تاسې به دغه رقم بند کړئ. دلته په دغه ځای کې یو آپشن دی چې تاسې دلته مایع ظرفشوي یا پوډر اچوئ، بیا به دا په دغه رقم بندوئ. درسته ده؟ ته ودرې چې اوس مایع ولې نه بندېږي. دا په دغه رقم بند کړئ. دا چې بند شو دروازه به په دغه رقم ور بنده کړئ. ګورئ دوستانو، دروازه چې مو ور بنده کړه دلته یو آپشن دی چې آف آن. ما خپل ماشین پر نارمل واش باندې پرېښی دی، یعنې نورماله پرېولل، او دا مې ایښي دي پر هاټ ډرای باندې چې په ګرمو اوبو پرېولل شي. نو خدای دې وکړي چې اوس دا ویډیو ستاسې په درد خوړلی. یو شي ته متوجه اوسئ چې دغه خوا باید پر نارمل واش شي. لایټ واش یعنې ډېر کرار پرېولل، ډراینګ فقط وچول، او پلیټ وارمرز تاسو که غواړئ غابونه اول ګرم سي بیا پرېولل سي. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه سي دوستانو. په دغه رقم منظم به ایږدئ هر څه.